مثال د یو جسم په شان دی که په مخ د ځمکه باندې مسلمان سره ظلم کیږي او دا مسلمان پښتون دی نو دا ظلم او تکلیف زمونږ د ټولو دی په مخ د ځمکه باندې مسلمان سره ظلم کیږي او دا مسلمان پنجابی دی نو دا ظلم او تکلیف زمونږ د ټولو دی په مخ د ځمکه باندې مسلمان سره ظلم کیږي او دا مسلمان انګریز دی نو دا تکلیف زمونږ او تاسو د ټولو دی په مخ د ځمکه باندې مسلمان سره ظلم کیږي او دا مسلمان عربي دی نو دا تکلیف زمونږ او تاسو د ټولو دی په حیثیت مسلمان زما او ستا عقیده دا پکار ده چې موږ د پښتون په غم باندې کېږو خفه کېږو د پښتون په محرومۍ باندې به هم خفه کېږو د پښتون په حق تلفۍ باندې به هم خفه کېږو او د پښتون په حقوقو په سوګداتا چې په هغې به هم خفه کېږو خو به د پنجابي سره حق تلفي کېږي ظلم کېږي د هغه په حقوقو باندې سوګداتا چې نو به حیثیت مسلمان موږ به په هغې باندې څه کېږو خفه کېږو ځکه زمونږ رشته ټولو نه محبوبه رشته دا د ایمان رشته ده ټولو نه محبوبه رشته دا د اسلام رشته ده ټولو نه محبوبه رشته دا د لا اله الا الله محمد رسول الله رشته ده تاسو دبدبه به ختم شي ستاسو کوم نوم دی طاقت دی هغه به ختم شي دا به تاسو په دنیا کې یریږي نه ته خپل تعارف کوي چې را زه مسلمان یم خلک پاسه مړه زه مؤمن پاسه مړه دا بس بخښه مړه ته به تعارف کوي او تعارف کې به تاسو وخت مړه دا نه کفار ولې ستا روب به ختم شي او چې کله تاسو روبي دبدبئ دا چې ته مخامخ شي دا به تاسو داسې سلام کوي سر راځي شي خپل وخت ته ناشته ته دا بره ناشته خبره بستا باندې کیږي او چې کله دا روغ او دبدبني راشه مزي نه ته نشته بیا راشه او بیا خپل هغه کیه ته وی مړ ویداس ته ته ورته په ځما ما دې ته ورته څنګه چې افسران منګه بیا خپل لاندې ورکرو سره کوي کنه ځه دا ولې هغه دبدبه او روغ ختم شي الله تعالی دې اے ایمان والو کہ تاسو د الله او د رسول الله اطاعت نه کوئ یو بل سره اختلاف کوئ نو تاسو دبدبه به ختم شي تاسو قوت به ختم شي تاسو زور او پاور به ختم شي او الله وی واصبروا د الله په حکم باندې صبر وکئ الله چې د تسویل دی داو منئ په دې باندې عمل وکئ ان الله مع الصابرین الله صبر کوونکو سره دی چا سره دی صبر کوونکو سره دی چې الله تاسو سره شو بیا ستا یره د چانه د الله طاقت تا سره شو بیا یره د چانه د الله قوت تا سره شو بیا یره د چانه صبر معنا د الله په حکم باندې استقامت دی